السلام علیکم ملګرو. د ګیلمن زوی د خپل پلار تصویر په ګاډي باندې ول د کنه دغه ریاکشن وګورئ ملګرو. ویډیو را سره مکمل وګورئ، تاسو به هم داسې حیران شئ کنه. د وړوکی هلک دی او د دې نه خپل پلار اخیستی دی، د دنیا نه لاړ. ملګرو لږ ویډیو را سره وګورئ، بیا سره زه خپل یو څو خبرې کوم او تاسو د دې ماشوم دا ویډیو وګورئ. تاسو به پخپله اوس پته ولګي کنه چې یو ماشوم دی هغه په دې وړوکوالي کې څه شو، یتیم شو. هغه ته تاسو هم په ژړا کې ښایي او داسې ریاکشن یې کړی دی. راځئ ویډیو وګورئ کنه، تاسو ته به اوس پخپله پته باندې ولګي. ملګرو راځئ ویډیو وګورو بیا دې څو خبرې څنګه چې تاسو ویډیو وکتله ملګرو، دا د ګیلمن زوی دی ملګرو. دا په دې ګاډي کې ناست دی چې کله د دې ګاډي نه راکوشي کنه د خپل پلار تصویر ویني. ښه په خوشحالۍ باندې روان دی، په خوشحالۍ باندې راشي کنه چې خپل د پلار تصویر ویني نو एकदम په ژړا شي، ځکه چې هغه د خپل پلار سره ډېره زیاته مینه کوله کنه او خپل پلار یې ورسره هم ډېره زیاته مینه کوله. په شعرونو کې به یې هم خپل بچي یادول ملګرو. نو د هغه نن د دنیا نه لاړ، خو ملګرو د بچو څه شوه، زندګي تباه او برباد شوه. ښه ګیلمن خو د دنیا نه لاړو، خو چې چا قتل کړی خدای دې هغه تباه او برباد کړي. ځکه چې د ګیلمن بچو ته اوس ګوره چې خپل د پلار تصویر ویني کنه نو هغه ته څومره ژاړي. ملګرو دې مطلب دا دی چې هغه په وړوکوالي باندې یتیمانان شول، په وړوکوالي باندې خپل له پلار نه جدا شول.